عزتمندو مسلمانانو رونو زنن تاسو ته د الله الصمد وظیفه در کومه په دې وظیفه باندې ځان پوه کړئ او زمونږ دا بیان تر اخره پورې واورئ ځکه چې مونږ د الله الصمد وظیفې په باره کې بیان کړل او تاسو ځان په دې باندې تر اخره پورې پوه کړئ چې په صحیح طریقې سره تاسو یو وظیفه وکړئ ان شاء الله چې تاسو ټول مشکلات به سره ختم شي او بیا اکثر تاسو دا خبره کوئ زمونږ وظیفې کار اونکو زمونږ او تاسو دا وظیفه کار ولې نه کوي چې مونږ په وظیفه باندې ځان پوه کړی نه عزتمن نورونو راځو وظیفې طرف ته د ټولو نه مخکې او په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف ووایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یو څو ضروري خبرې د وظیفې سره سره 15 وخته مونږ کول پابندۍ سره کول زمونږ د وظایف ځکه کار نه کوي چې مونږ د مونږ پابندي ګورو هم نه کو کله چې مونږ د مونږ پابندي کوله ان شاء الله چې زمونږ وظایف دا بکار کوي او د سره سره تلاوت کوي لو سپاره تلاوت کم از کم کوي که سپاره نشي کولای نو کم از کم نیمه سپاره تلاوت کوي او د سره سره په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې چې تاسو څومره زیات درود شریف ویل شي په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې د ورځې کم از کم 1000 مرتبه درود شریف وایي دا لنډ درود شریف وایي صلی الله علیه و آله وسلم صلی الله علیه و آله وسلم دې سر بس کېږي تاسو دواګانې به قبليږي راځو وظیفې طرف ته وظیفه دا د الله الصمد دا بمو په اودس کې کوجي په اودس کې خپل ټیمه د تهجد مال له که یو سړی تهجد د پاره پاسې دی شي نو ډیره خبره ده یو 2 رکعات سلور رکعات تر 12 رکعات پورې تهجد کیږي چې تهجد وکړو یا د سحر مزنه پس سحر مزنه پس خپل ټایم دی او د ماسختن د مزنه پس جی چې کله مونږ تهجد وکړو یا مونږ وکړو د مزنه پس بتاسو التحیات او شکل باندې کینه او درې پیری بتاسو درود شریف وایي 100 پیری د مونږ درود شریف درې پیری بوایي بیا بتاسو 1000 مرتبه الله الصمد وایي جی او په اخره کې بیا تاسو به درې پیری درود شریف د مونږ وایي جی بیا ځان پوه کې درې پیری مخ کې درود شریف د مونږ بیا 1000 مرتبه الله الصمد وایي او په اخره کې بیا د مونږ درود شریف درې پیری وایي دې سبب تاسو وظیفه پوره شي او دا تاسو څومره وخت کوي چې تاسو پوره تاسو حاجتونه دا پوره شوي نه دي تاسو مشکلات دا ختم شوي نه دي ان شاء الله یوم میاشت تاسو دا وظیفه وکړئ ان شاء الله چې تاسو ټول مشکلات به سره ختم شي